څه مقصد دی دا څه مقصد دی مقصد د سره خبره د مقصد ده دلالي پر داسې نه رسي دلالي پر داسې نه رسي داسې رسي د قوم خبره کا زه د دې قوم بچی یم زه په قوم په نرې جنګېږم که چوک مسار مې دي او که چوک مخکې مې دي 2 نمبر سړی به ما مخ ته نه وداري 2 نمبر سړی د ما خبرې ته غوږ نه شي د ما په کور باندې توپې ورېږي د ما خویندې میندې جوړي او د ما خلک زخمیان دي او ته ماته یې خبره ختمه کړه ته ما به خبره ختمولی شي دا توره څومره اوسې زه د کوم ځای کې خبره کوم خبره هم نه کوي ته خبره وځئ دې نه یو خبره نه کوي خبره دې سره خبره څه کومه هر سړی څونه دلال جوړ کړی هر سړی دلالي ته رډي دی هر سړی چمچې ته رډي دی خیر دې خبره کنه جی غلی شو بس دا خبره کولې هم واوره چې کوم سړي خبرې ته تابع کېږي ایمان وي ورکې نر وي راشه داسې خبره وکړه زه به درته بوټان صفا کړه خو نره خبره دلالي نه دلالي د خپل پلار نه منم په دې خاورې باندې ما خویندې میندې په وینو باندې سرې وي ما خویندې میندې په روژه ماتي ټایم چې تور سر و په خونې روانې وي په تلالیو باندې و د ما ماشومان ما سپینګیري په وینو باندې سره وي و ته په غځه نه راځې خپل پوزیشن جوړولو دپاره خپلو نمبرو پاره ته ماته یې څه راځه د کمیټې کې خبرې وکړو بېګا بچی نه چېرته ورک وي دې قوم کې ودره هر یو سړی دا خبره واوره که څو پرې خپل عوام نه وي سام کړی وره پرې د دغو خلکو جواب نه یم وره پرې حکومت ته جواب نه شو ورکولی اول به خپل خلک سمو ښه ډي اس پي صاحب خبردارې نور هغه خلکو باندې درته دړکې نه کوو څه ومو داسې وکړو هسې به کوو عیني قانوني خبرې درته وکړې نور یې نه خپلې خویندې میندې بې عزته کړم نه نور ماشومان شهید کړم زه د وخت کوم ایمني امپي یې که نه بېګا په خیبر کې احتجاج و ځوانانو ایمني امپي ورسره ټوله شپه تېره کړې دي څه کړي وي او که نه وي کړي موږ ته نن یک یو مولانا صاحب نسیم صاحب راغلی دی د قوم نماینده هغه ایمني امپي یې واوره د چمچې ممچې دی راغلي یې دمکې مجبور دمه راکړه چې یو سړی لاس متي جیل تېرږي و 100 نه پاسه اف آی آر وي و مرګ پسې لکه په شو ګرځي هغه په دمکیانو مه وې راباسه زه به کل عام د مینې پې خلاف خبره کړم که میدان ته رسي که دا مولانا صاحب نه وی راغلی د دې خلاف من خبره کوله ولې ادا کړم نرې خبرې وکړې نرمه لارې د نر سړي ملګرتیا کو سار ورباندې قربانم خو څه کوم ناظمان چارمنان مینې پي ام جوړ کړی میدان ته راشه دې قوم کې ودرېږه د وټساپ میسیجونو کار نه لري و دلالانو کار نه لري څه دلالان راواستې زه د ایمنې پي سړی ډېر ښه پیژنم داسې څنګه د جرګې ړنګونو کوشش کې نور قومه در سره یم هر سړي یو شوق وي هر سړی چوک په لیلا مین چوک په مجلوم مین زه په دې قوم مین یم څه لیلا دپاره مجنون قرباني ورکوی شي نو دا مجبور 24 ګنټې د قوم دپاره قرباني ته تیار دی دا به نه ورسته کېږي نورې دا حکومت کولې عام واوري څه خامخا د ظلم نه بس کي دا مټرونه دا بمبریانې دا د مو ښځې وړکې بې عزته کول دا مو بې کوره کول دا مو باندې سټیټ فیرنګ کول څه خامخا اینو قانون نه منې که نه نو بیا نن کمانډیر صاحب کولې عام اعلان وکړي چې اینو قانون منځ نه ووته ریاست مو د جنګ خبره کوم نو انشاءالله بیا جنګ ته تیار یو بلکل د اینو قانون ته ونه وباسي منځ نه همداسې طالبه تیم واوره سوال کوم درته ما خو درته بله ورځ ویلو څه طالبه څه ته به یاده کیله یا چیک پوسټ نسې و یا نه نسې خو د ما ښځې وړکې ورباندې بې عزتي کوې هماغه رضا تور ور وکړه که نه طالبه خو زما ښځې وړکې ورباندې بې عزته وکړې د ما کاډر ورباندې راوخلې ته به یا شریعت راولې یا نه راولې ولې 2008 نه چلورې شریعت د مو د ښځو بې عزتي وشوه د نرو هم وشوه شریعت هم رانغله او د مو بې عزتي ورکې اضافي وشوه نو که داسې شریعت وي نو دا خو سره اسلام کې دا شریعت شته نه دا خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دور کې داسې شریعت نه و ولې چې یوه طرف نه مولانا صاحب ناست دی په اسلام کې
د الله پاک حکم دی څه څوک کلمه یې غته نشي وشتی بیا د کوم طرف نه دا جنګ روان دی څه دنه مټرونه رسین د کلمې والا سړی شهید کیږي که توپه رسین او که چاړه تیری غان د کلمې والا ری او که چاړې لاندې غان د کلمې والا ری او که بتا خلی غام کلمې والا ری که طالب دی غای زم مسلمان یم حکومت زم مسلمان یم د کافر ورکه بیا لکه مو عوام شو ولې زه د مو عمر جیس دی کنه د جنگ کې حساب را سره وکی په دې دوه کالو کې سکیورټي فورسز ولا ورکو کې سره مړ شو طالبان سره مړ شو عوام سره مړ شو ولې د جنگ د طالبو د حکومت دی په دلیلو سره خبرې کو بیا څه ولې مړ ورشي خو زر دوه تو کته یان څه خام شوق وی یو نه اسلامو بسو شریعتو بسو د بل ونه اینو قانون ریاستو بسا نو اثر مړ کو څه په بغیرتو مړ کو په نره خو در سره مړ شو نه مرګونه نه ویریږي دا اخیری جواب دی اخیری خبره ده دغه سوال کوم ورته ورسه کرنیل صاحب ته سروژې بختوره میاشت دی کنه بس معافن کی چې ته خپل ذکرونه وکم چې ته خپل افطاری وکم او طالبانو ته یې سم معافن کو خو که بیا هم نه معاف کیږي نو ما درته اوس هم یو په احتجاجونو درنو نه پوهیږو بیا روانه فیصله وکم بیا ورته انتظار وکړو ان شاء الله